سلام یو ځل بیا ستړي مشئ بشیر احمد حکیمزی یم او تاسو ګورئ انځور ټي وي نن روان یو له خیره سره ټي وي ته جالبه نوم او جالبه چکر له موږ سره اوسئ له چکر ځینې خوند واخلئ ګلو د مینوالو ټي وي ته رسېدلي یو نږدې کلی ټي وي دی له دې ځای د ایزایي خلکو سره به خبرې اترې کوو د دوی فرهنګ او د دوی دغه ژبه به تاسو ته درښایو تر څو تاسو هم له دوی خلکو له فرهنګ او له ژبې سره اشنا شئ ډېره مننه ښاد آباد اوسئ خو موږ هېر نه کړئ راځئ موږ سره سلام یو ځل بیا ستړي مشئ ګلونو مینوالو یو ګلالی ځوان وینئ د موږ سره دی د ده سره به خبرې اترې کوو نو تاسو هم د موږ سره اوسئ سلام ستړی مشئ ښه راغلاست هرکلی درته وایم ډېره مننه ژوندی اوسئ دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې نوم مې شهید الله دی دغه ځای اوسېدونکی یم دې ځای ته څه نوم وایي سټیوي په نوم یادېږي د سټیوي په نوم باندې یادېږي دې سټیوي کلي ته ولې سټیوي وایي ورورجانه دا سټیوي لفظ چې دی دا د پښتنو دغه دی دلته خلک راځي هر خلک چې راځي سټیوي په نوم مشهور دی زموږ خپل ژبه چې دی دا خپل ژبه کې ورته شوپو وایو او دا شوپو نوم چې دی دا پخوا د بوډاګانو د کفر راهیسې دا نوم استعمالیږي او دا نوم کوم معنا نه لري هغه وخت کې کوم معنا درلوده اوس خو فعلا څوک نه پوهېږي په مطلب او څوک نه پوهېږي او دغه په نوم باندې دا راته ووایه دلته مو دودونه رواجونه څنګه وي کله چې یو ماشوم پیدا شي هغه وخت کې څه ډول دود ترسره کوئ پخوا خو دود مو لږ سم برابر نه اوس خو لږ سړک جوړ شو لږ عصري شو خلک اوس خو په کلینیکونو ته وړي اول ته معاینات کوي بیا راوړي اوس هغسې پخوانه اوس راهیسې ښیي د ماشومانو مطلب مې دا دی یعنې کله چې ماشوم پیدا شي د هغه نه وروسته څو ورځې چې دی په کور کې خوشحالي وي مالونه لالیږي څه کوئ داسې کوو یو ورځې خو خوشحاله بیا اووه ورځې بعد خو هغې نه بیا خفه یاستئ وروسته نه خفه نه یم خو دا اووه ورځې بیا ښه ښه اووه ورځې ښه یاستئ ښه خوشحاله یاستئ ښه مالونه لالوئ یعنې مطلب چې کله جنۍ پیدا شي څو ماله لالوئ او چې کله هلک پیدا شي څو ماله لالوئ دلته چې جنۍ پیدا شي شریعت حساب سره یو ماله لالوئ او هلک چې پیدا شي شریعت حساب سره خلک دغه کوي دوه ماله لالوئ ښه دا راته ووایه دلته چې دی د کفر د وخت رواجونه کوم رواجونه پاتې دي کفر رواجونه خو اوس خلاص شوي دي انشاءالله دلته کم کفر رواج خو بیا هم یو څه خو به وي نه نشته دی اوس ټول خلاص شوي دي د واده یعنې خواړه مو څه ډول خواړه وي واده د نورستاني خواړه یې مال حلالوي بیا هغې نه غوښې جوړوي او کړۍ جوړوي او داسې وریجې مروجې پخوي هر چا وسه یې څومره چې وسه لري هغومره خواړه جوړوي ښه بله خبره دا دلته چې کله تاسو یعنې انجلۍ د یو کور څخه وکئ یعنې خوړه یا کوژده په هغې کور کې کوئ که نه په خپل کور کې ترسره نه جنۍ کور کې کوو ښه مالونه هلته وړئ که خپل کور کې حلالوئ هغوی خپل مال بیا کورنۍ هلک کورنۍ ځان بیا خلک هغوی چې کله خوړه کوي یعنې مطلب کوژده د جنۍ نو مطلب هغوی خپل کور کې مال حلالوي تاسو په خپل کور کې نه هغه داسې کوژده وخت کې هلک طرف مال وړل کېږي او هغې هلته حلالوي زه ډېره ښه ده بیا واده کې بیا ځان حلالوي دا راته ووایه د دې ځای زده کړې څنګه دي یعنې هلکان او نجونې زده کړو ته ځي یا نه هلکان خو ځي دلته یو لیسه دی مکتب ته ځي هلکان ټول هلکان ځي او نجونې خو اوس بند کړي شپږم صنف پورې ابتدایي درس وایي ښه دا راته ووایه تا خپله درس ویلی دی هو ما خپله درس ویلی دی په څه شي ښوونځي کې که نه په مکتب کې پوهنتون کې دري ادبیاتو کې ماشاءالله دا خو ډېره ښه ده دا راته ووایه په دري ژبه راته یو ټوکه وکړه یار یو شعر ویوه یاره یا په خپله ژبه وویوه ځه یو ټوکه راته وکړه په خپله ژبه کې خپله ژبه کې درته وکړم او خپله ژبه کې درته چې هر څه راته ویوه لکه هسې پرې څوک نه پوهېږي نو ورکه یو ګډوډ ټوکه مې درته کړې زه وکړه زه خیر دا تېر شي زه په پښتو خو راته یو ټپه وکړه
را ټپې مې ځکه د ابیاتو کې ختمي به د ټپه زده یو ټپه خو راته وکړه. ورکه ټپې مې په شوقي نه وم. زه ډېره مننه درنه کوم. ښاد آباد اوسئ چې موږ ته دې وخت راکړه. ښه ژوند د لا بریا او په هیله دي. سلام یو ځل بیا ستړي مشئ ګلونو مینوالو. ګلالي ځوانان وینئ د موږ سره دي. د دې کلي ځایي اوسېدونکي دي. د دې څخه به پوښتنه کوو چې دوی له دې ځای اوسېدونکي دي او که نه د بل ځای دي. سلام ستړی مشئ ښه راغلاست. هرکلی درته وایم. ته وایه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ انیس مې نوم دی سټیوي اوسېدونکی یم. دې سټیوي دا چې د سټیوي اوسېدونکی ولې دې کلي ته سټیوي وایي؟ پخوا هم داسې نیکونه نوم ایښی دی موږ ته هم پته نشته دی. ښه هلکه پته درته خاص نشته؟ ښه دا راته ووایه دلته چې تاسو اوسېږئ دلته مو د واده دود څه ډول دود وي؟ همدغسې په مني کې ودونه کوو نور وختونو کې مصروف دي خلک او همدغه مني موسم کې کوو. ښه په واده کې مو مهر څه ډول وي؟ مهر هم دغسې 80-90,000 روپۍ. ښه 80-90,000 روپۍ په خپل منځونو کې او چې د دې ځای نه بهر ته کلو کې ورکوئ؟ بیا همدغسې ورکوو نو. ښه او دا راته ووایه د خوړې دود مو څه ډول وي؟ مالونه حلالوئ یا همداسې خوړه کوئ؟ مالونه یو 3-4 مالونه حلالوم پسې وړو. یعنې د خسرګانۍ کور ته وړئ که نه تاسو ته راوړي؟ نه زمونږ کور ته. یعنې کوم کور کې چې هلک یې همغې کور ته که کوم نه چې نجلۍ کوي؟ هلک کور ته وړي. د هلک کور ته وړي؟ ښه ډېره ښه ده. دا راته ووایه نورستان مرکز پارون چې د ښکلاګانو منظرو ډک وطن دی دې ځای ته سیلانیان ډېر راځي که لږ؟ ډېر راځي د اوړي کې داسې راغلی و چې. ښه دا راته اوس ووایه په خپله ژبه راته ووایه چې دلته چې دی سیلانیان راځي او د دې ځای د نظارو څخه خوند اخلي یعنې د دې ځای د چمندونو نه. Abandonando inzonza atolugiceri inzonzi chaptio jimlu gadi puzastan yuri. Hada di sevi alamata di kanzali nikli lek sahi rakali. Das mi weli چې سیلانیان راځي هم د سیلونه کوي بتزي. ها ډېر مننه خاد آباد سي رب درات آباد لره نور کتونګ سره هم خبره طریقو نو تا ډېر مننه.